want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want موږ دلته لندن په مرکز کې نایس برج ته راغلي یو د افغانانو د ناخوالو او د بدبختیو او د ناچارو چې په ایران حکومت پرې کوي غږ پورته کوو. د ایران په حکومت باندې دا غږ کوو چې د افغانانو له زورونې له وژنې او له قصابۍ نه لاس واخلي. د موږ هغه بیچاره او بېوسه افغانان چې په اروپا یا امریکا ته نسي تللی او هغوی راځي ایران ته مثلا هغوی سره بیا په نامه د افغانستاني قاچاقچي یا دا خبرې ورسره رویه کوي، په اوبو کې اچي، په اور کې سوځي. دا واقعا ډېر قابل د شرم ده او دا ډېر هغه تاریخي عقدې په منځ ته راوړي چې واقعا شاید آینده نسلو ته هم ډېر نقص ورسوي. نو امیدواره یم چې دا خبرې دا چیغې او دا تاثر یو ان ته ورسیږي او یو ان یو اقدام وکړي په دې مورد کې. هغه افغانان ایران ته ځي، هغه په موټرو کې سوځول کېږي، سیندونو ته اچول کېږي. نو د دغه په خاطر باندې ډېر زیات افغانان الحمدلله په لندن کې راغلي د ایران د سفارت مخې ته چې دنیا ته موږ دغه میسج ورکړو چې موږ افغانانو سره ولې دا ظلم کېږي او دا ظلم د 43 کالو نه روان دی په افغانانو باندې. خو موږ ټولو نړۍ کې چې کوم دي کې افغانان پښتانه اوسېږي باید یو بل سره لاس ورکړي. نن یو تورې په امریکا کې مړ شوی د دنیا سوپر پاور ده، مګر هغې ته په هغه اتفاق په وجه باندې ټولو ته یې میسج ورکړو هغه تورې وګټلو. موږ او تاسو خو تاریخ لرو، غیرتمند ځان ته باید چې راوچت شو د خپلو افغانانو چې په هر ځای کې ظلم کېږي او ورسره ودرېږو او د هغې اواز اوچت کړو. ایران تل افغانان وژلي دي او دا اول وار نه ده، ماشومان غرق کړي دي، کورنۍ. او موږ غواړو چې دنیا د موږ غږ واوري او ټوله نړیواله ټولنه یونایټډ نیشن ټول باید د موږ غږ واوري چې موږ ولې دلته راغلي یو او افغانانو وینه ولې دومره ارزانه سوې ده. افغانان ولې افغانان انسانان نه دي؟ لکه څنګه چې ګورئ نن په برطانیه کې د ایران سفارت مخې ته د برطانیه د مختلفو سیمو څخه افغانان راغونډ شوي دي تر څو د ایران وروستي ظلمونه د افغان مهاجرینو خلاف په دغه هیواد کې وغندي. د ایران دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په دغه هیواد کې زوروي او په بېرحمانه توګه یې وژني، د ښوونځیو د بندولو څخه تر کورونو سوځولو پورې او په اوبو لاهو کولو، حتی په ژوندي نڅېزنه هغه جرمونه دي چې د ایران د پولیسو لخوا د افغان مهاجرینو سره کېږي. او نن دغه ځوانان د مختلفو ځایونو څخه راغلي دي تر څو دغه کړنې وغندي او د افغان حکومت او نړیوالې شورا څخه د دې کړنو د تحقیقاتو او پلټنو جدي غوښتنه کوي تر څو هغه خلک چې دا جرم یې مرتکب کړی دی په سزا ورسیږي او دغه کورنیو لپاره عدالت وغوښتل شي.